دا ملک داسې ځای ته رسېدل دی چې د اصلاح ګنجایش په دې کې نشته. یا به دا ملک سر خوري او یا به د دې دا اوسنی چې کوم بلډینګ دی دا به دغه کېږي په نوو بنیادونو، په اسلامي جمهوري بنیادونو باندې، په انساني بنیادونو باندې به یو نوې آبادي د دې کېږي. او د دې دا خبره څوک کوي که چې پاکستان چې دی دا د لا اله الا الله په بنیاد باندې جوړ شوی دی، نو هم خلکو له دوکه ورکوي. که دا خبره و سیستم کولپس دی، دا مشهور خبره ده که نه. د دې لکه تاسو په ذهن کې دې سهل دی چې لکه پاکستان جوړ شوی په نظریه باندې دی، موږ د اسلامي نظریه وګورو که نه. اوس دلته د پښتنو حقوق نه ادا کېږي، د بلوچستان حقوق نه ادا کېږي، زموږ د قومونو حقوق نه ادا کېږي. نو هسې لکه هر څه دی چې د پاکستان کوم افت زوړ حالت ته ورسېږي چې په کومه نظریه باندې دوی دلته که دا خبره څوک کوي که چې پاکستان چې دی دا د لا اله الا الله په بنیاد باندې جوړ شوی دی، نو هم خلکو له دوکه ورکوي. که دا خبره خلک کوي چې پاکستان چې دی دا د جمهوریت په نوم باندې جوړ شوی دی، هم خلکو له دوکه ورکوي. که دا خبره خلک کوي چې دا د انساني مساوات او د انساني برابرۍ او د هندوانو د دغه دا دوکې دي. که فرض که دا ملک د اسلام په نوم باندې جوړ شوی او دا یو اسلامي ملک وي، نو 80,000 انسانان چې دی دا به ولې بېګناه وجنه کړي؟ خدایانو په دې ملک کې کوم دی اسلام؟ په دې ملک کې جمهوریت کم یو دی، په دې ملک کې مساوات کم دی، خو یو استعماري ریاست دی. بس د اسلام په پرده کې پټ کړلی، د جمهوریت په پرده کې پټ کړلی. نور ملک پوهېږو چې دا د یو څو جنرالانو دپاره دا ملک جوړ شوی دی، د یو څو سرمایهدارو او جاګیردارو دپاره دا ملک جوړ شوی دی. د پښتون غریب، د پنجاب د غریب، د سندي د غریب، د موږ پکې څه دغه دی، دا مستقل دی. حل یې دا دی زما په خیال چې د دې ملک دا یو داسې پوزیشن ته رسېدل دی چې لکه په دې کې مرامت نور نه شي کېدی. لکه موږ اوس وایو موږ دا دیره ده، موږ وایو یاره په دې کې موږ دا کمره چې دا دې ته په غسلخانه جوړه کړو، په دې کې به برنډه جوړه کړو که نه. دا ملک داسې ځای ته رسېدل دی چې د اصلاح ګنجایش په دې کې نشته. یا به دا ملک سر خوري او یا به د دې دا اوسنی چې کوم بلډینګ دی دا به دغه کېږي په نوو بنیادونو، په اسلامي جمهوري بنیادونو باندې، په انساني بنیادونو باندې به یو نوې آبادي د دې کېږي. او د دې دپاره بهترین بنیاد دا د 1940 قرارداد دی چې وروره دلته کم خلک اوسېږي، دا خلک په آزاد د دوی چې کوم وطنونه دي، په دې وطنونو به د دوی اختیاري، د دوی کوم وسایل دي دا به د دوی د بچي، د دوی د تعلیم، د دوی د صحت، د دوی د روزګار، د دې به یو بندوبست لکه په دنیا کې چې نور ملکونه دي. دلته به وروره اسلام وي، دلته به جمهوریت وي، دلته به وروره ظلم نه وي، زیاتۍ به نه وي. دغه یې حل دی. او که دا کومه لار باندې دی روان دی، اوس چې کومه لار یې اخیستې ده، نو دا به یو وار به بیا د 1901 چې کوم واقعیات هغه به تکرار کېږي. ځکه چې عمر فاروق رضی الله عنه قول دی چې وروره د کفر په بادشاهۍ کې ژوند کېدی شي، خو د ظلم او د جبر په بادشاهۍ کې ژوند نه شي. خلک په خامخا بیا خپله یو لاره، خو دا زموږ په دغه کې د پاکستان مستقبل چې دی د پنجاب کوم جاګیردار دي، سرمایهدار دي او جرنیلان دي، دا د هغوی په لاس کې ده. اکثر خلکو موږ ته وایي ستاسو څه خیال ده؟ موږ خو دا خیال ده چې داسې وشي، خو چې دا چا سره یې واګي او د چا په لاس کې دا قصه ده چې هغو څه وایي، مالکان یې څه وایي. که مالکانو یې ټیک لار واخیسته خو دا ملک په بچ شي، که مالکان یې سمه لار نه اخلي بیا خو به دوه لارې دي. که زموږ مشران دي، که زموږ ځوانان دي، په دې کې به د یو انتخاب کوي. یا به د سټیټ چې کومه نیریټیو ده چې هغه د دې وطن په تباهۍ او بربادۍ باندې تمامیږي، د دې وطن په قتل عام د خلکو تمامیږي او په کډوالۍ باندې تمامیږي، په اپریشنونو باندې او په وژنو باندې او په حلالولو باندې تمامیږي. یا به موږ هغه لاره لرو، هغې ته به ځو، او یا به مزاحمت کوو. ګوره سوات کې موږ د پوځي چیک پوسټونو په خلاف باندې مزاحمت وکړو. نن پوځي چیک پوسټونه شته؟ یوه مظاهره موږ کړې وه په 2018 فروری خازخیله کې. نن وزیرستان کې چیک پوسټونه شته، په خیبر کې چیک پوسټونه شته، په نورو ځایونو کې چیک پوسټونه شته، په سوات کې چې دی چیک پوسټونه نشته. دا ولې موږ مزاحمت وکړو؟ 2020 کې دوی
معاهده وکړه 40,000 طالبان یې راوسته پښتونخوا ته 40,000 خلک جي په دې بسې د پاکستان د عیسائی چې هغه وخت کم دغه د پیزامي ده دی ورسره یو د صوبایي حکومت یو دغه بیرسټر صاحب هغه دوی لاړو معاهده یې ورسره وکړه خو چې د سوات خلک راپاڅېده دا هر څوک چې دی دا موږ په یو دغه باندې بدل کړو په احتجاج باندې موږ بدل کړو لوی لوی مظاهرې او پاڅونونه وشو موږ دا دهشتګردي په شا کړه که نه هغه معاهده موږ قسم سرکار کړو ولس مسترد کړه که نه اوس هم دا چې کوم خلک دا خبره کوي ګورئ بله ورځ په کابل کې واقعات وشو کابل مظاهره کې خو زما اخري خبرې وې هم خلک دغه شي ستړي شي ځکه زموږ مظاهرو کې تقریرونه ډېر ما به یو شعر وې دوه خبرې به مې نه وې کړې ناڅاپه دماکه وشوه دماکې نه پس صورتحال دا و بس یا به موږ تښتېدو یا به ودرېدو که تښتېدلی دښمن به کامیاب شوی په دغه کې داسې نه وه چې زه د مرګ نه نه یېرېدم یا زما سره کم ځوانان ولاړ وو هغه د مرګ نه نه یېرېدو موږ ټول د مرګ نه یېرېږو د خدای پاک په انسان کې دا دغه پیدا کړلی چې وروره دس کېږي ته به یېرېږې که څوک دې باندې ګزار کوي ته به دا خو طبیعي دغه دی که نه نیچرل فینامنا ده من دا سوچ وکړو چې یاره دا دماکه که فرض که په پولیسو باندې هم شي خو زموږ وروڼه دي که نه او بله خبره دا ده چې په دې سوات کې مطلب بله ورځ تا ته نه خالص په احتجاج په دوران کې تا دغه کوله په پولیسو دې حمله کوله اول خو موږ د هر څه مخالف یو وروره پولیس به ولې څوک وژني خو که دا یې خو په بنیادي غرض یې دا و چې وروره یو یاره ترهه په خلکو کې خوره کړي موږ وروره ودرېدو ګنټه نیمه ګنټه هلته ولاړو د هغې نه پس بیا د جمعې په ورځ موږ د احتجاج اعلان وکړو احتجاج اعلان وکړو پورام نه احتجاج و نه چاته وکانسل کول نه چا پسې لوړ راغستو موږ وروره موږ خپل پورام نه احتجاج د هغې په خلاف باندې وروره ریاست خو به پروپیګنډه کوله په دې موږ هم پوهېږو هر وخت یې کوي په هر احتجاج په خلاف باندې کوي د امن په خلاف باندې کوي هغه نه خو زموږ څه ګیله نشته خو هغه خلکو چې څوک ځان ته د امن دایان وایي او د دې وطن خلک ته مرګ ژوند هر څه په دې وطن کې دي هغه هم د دې خلاف پروپیګنډې کولې فلانی سړی وی پردي بچي پې وژني د احتجاج نه څه جوړېږي اوس ته ګوره زموږ ممبر صاحب دی د دې مینګورې هغه هر وخت دوی نشاط چوک کې احتجاج کوي زموږ اعتراض نه دی کړی تحریک انصاف سره تعلق دی د عمران خان د ازادۍ دپاره احتجاج کوي خو د دوی جمهوري حق دی که نه هغه چې هره ورځ احتجاج کوي هغه هم موږ ته تاسو ولې احتجاج کوئ د احتجاج نه څه جوړېږي ما یې وروره موږ ته یوه لار وښایې که نه دې ملک په آیین کې خو موږ ته دا دغه شی ده چې ستاسو مشکل تاسو به پوره امن احتجاج کوئ غږ به کوئ خپل فریاد به کوئ او که تاسو دا احتجاجونو باندې پابندي لګوئ خو مطلب یو دا دی چې دا ځوانان ټوپک ته لاس کړي که نه ټوپک راواخلي دا یو غرض دی نو دا یو دغه چې دی دا روان دی یو کشمکش دا روان دی په سوات کې دا یو فیصله کون وخت دی یا به مزاحمت ولس چې کوم دی دا به ګټه کوي او یا به دا پیکوړه خواره او سموسه خواره خلک چې کوم دی چې د سرکار علیکار دي دا به ګټه کوي نو زما دا خیال دی د سوات خلک به انشاءالله د مزاحمت سره ورتېږي د خپل مسایلو د خپل امن او د خپل ژوند زندګۍ سره به ورتېږي نو په دې کې چې دا څومره هم کوششونه کېږي دا زما په خیال دا به ناکامه کېږي ولس او خلک او ځوانان چې دی دا به ګټه کوي